قدرمنو یو ډیره دردونکې واقعه چې په سوات تحصیل کابل کې مخې ته راغلې ده چې د محمد عامر په نوم باندې یو وړوکی هلک په ډیر ناترسه او بې درده مرګ باندې وژل شوی دی. دا واقعه چې همدا نن مخې ته راغلې ده، ویل کېږي چې دغه هلک چې محمد عمر نوم دی او د قاتل نوم اسماعیل دی، اسماعیل را پسېدلی دی او دغه محمد عمر ماشوم یې په ډیر بې دردۍ سره وژلی دی. په دې واقعې په اورېدو سره موږ هم ډیر زیات خفه شو. دا واقعه په سوات کابل کې مخې ته راغلې ده. دې کې یو بل کس هم شریک دی چې د هغه نوم ریاض دی، یعنې هغه سهولتکار و، هغه ورته تمانچه ورکړې ده. دوه ډزه په سر باندې دا هلک لګېدلی دی، ویشتلی دی. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا هلک یې ولې ویشتلی، خو دومره خبره او معلومات مخې ته راغلي دي چې دې هلک سره یارانه کول غوښتل او دوی ترې دا ډیمانډ کولو چې ته موږ سره یارانه وکړه، خو چونکې دغه هلک چې د یو ډېرې ښه کورنۍ سره تعلق لرلو، نو په دې وجه باندې هغه ورته غاړه نه ایښوده، خو بیا هم دوی پې خپله کړې ده او هغه یې بیا رانیولی دی، په ډېر بې دردۍ سره یې وژلی دی. معلومه نه ده چې ولې په پښتنو باندې څه شوي دي. ورځ تر بلې داسې حالات مخې ته راځي چې په کورونو کې هم یا پلار راپسې زوی وژني یا زوی راپسې پلار وژني، یارونه په خپل منځ کې یو بل وژني یا تره زامن یو بل وژني، او یا پکې داسې وشي چې د ښایست او د ښکلیوالي په نوم باندې یو بل وژني. نو یقینا چې افسوسناکه خبره ده، دردونکې خبره ده. موږ غوښتنه کوو چې دې ظالم ته داسې سخته سزا ورکړل شي چې بیا دپاره څوک نه داسې کار